په لاره به څرنګې ځي اول چې په لاره ځي کتابونه لیکي ويسرع في المشي په لاره چې ځي نو تیز به ځي خو هغه د تیز اندازه هم درښیم یعنې داسې تیز به نه ځي چې منډې وي او که ضرورت دی و نو موقع مناسب منډه والی شي که ضرورت دی که نه که ضرورت نو تیز به ځي خو هغه تیزه لکه منډه به نه وي د احادیث د قرآن تفاسیر لیکي سړی چې کله مزل کوي نو په تیزه مزل به نه کوي ډېر په تیزه بیا خلک وایي دا لیونی دی او په مزه به هم نه ځي ولې که په مزه ځي نو دا مزل د تکبر دی تکبر حرام دی نو اوس که یو سړی وایي زه په لاره مزل کوم په مزه کوم خو تکبر د وجې نه کوم کتابونه لیکي که په تکبر د وجې نه کوي هسې په مزه مزل کې دا صفت د ښځې دی یو ښځه ده یو سړی دی ښځه په مزه ځي نو ته ښځه خو نه یې ته خو سړی که نه سړی به ډېر په مزه نه ځي بیا که یو سړی وایي زه مزل کوم په لاره خو په مزه یې کوم خو تکبر هم نه کوم او د ښځو د وجې نه ښځو ته ځان نه مشابه کوم کتابونه لیکي بیا هم د نعمت ناشکري ده الله نعمت درکړی بدن یې درکړی صحیح سړی او داسې روان یې لکه پرشتو چې در پکې پړي اچولي نو ته سړی په څه شوې یاره چې ته مزل قدرې نه شي کولی او چې د بې کوپار حمله وکړي ستا په ملک باندې ته بیا غاړې ته څه شی واچې طبقې او مشین او جاخدا به وکړي ته خو مزل نه شي کولی مسلمان به داسې نه دا اوسني مسلمانان دا خو د پارم چرګان دي ښه پارمي چرګې نه اذان کوي نه ټغ کوي نه جنګ کوي نو دا چې چا وخوړ دغه شان شی به دې جوړېږي که نه شی دې بې غیرته خوړلی ته به هم بې غیرته یې حضرت عمر رضی په دور کې یو زلمی هلک را روان و لږ په مزه را روان ویل امریض انت بیمار هغه ویل نه فرفع بالصوت کوړۍ را پورته کړله ویل د دې نه وروستو که تا داسې مزل وکړه لکه دا اوسې چې کې نو سزا به درکړم زلمی هلک یې او زلمی هلک په محنت او مشقت باندې ښه ښکاري اوسني هلکان یې نه کوي پلار یې کوي پلار یې کار کوي زوی نه کوي